ای ټیم یا ایشین ګیم دپاره چې کوم سکواډ اعلان شو دغه 15 لوبغاړي دا ټول ګډون کوي په فرست کلاس لوبو ته. نو دوی دوه میچه کوي، 2 میچه بعد دوی ته پریپریشن کیمپ لګول کیږي چې تر څو د ریډ بال نه راځي وایټ بال دلته تقریبا په کابل کې 8 تر 9 ورځې دوی پریپریشن کیمپ کوي د ایشین ګیم دپاره. نو هغې نه بعد بیا په 18 د سپتمبر دوی به ځي جاپان ته چې هلته لوبې ترسره کوي. نو زه دلته چې نومونه اخلم بیا موږ سلش ورکړې ده چې هر لوبغاړی چې ځي د الف لوبډله نو د هغه په جای بیا هغه لوبغاړي راځي چې د هغوی حق کېدو یا په 3D کې دوی ښه کارکردګي درلود. میوند چمپیون ټیم کپتان افسرخان زازی، حسن ساخیل چې کله ځي بیا به ایمن شاهین راځي، جاوید احمدزی، محمد اکرم چې کله محمد اکرم ځي بیا اصغر اتل راځي ټیم ته، نجیب زدران چې کله ټیم ته ځي نو علانور ناصري راځي، رحمان الله زدران، اجاز احمدزی، خالد احمدزی، عبدالله ترخیل، شمس کروخیل، خلیل گربز، روح الله عرب، محمد سلیم صافی، بلال سمی، نجات مسعود، آفتاب عالم او عرب گل چې کله عرب گل ځي بیا مجید عالم خپل ټیم جوین کوي. هندوکش سټرایکرز عبدالمالک، کمال خان، خالد تنیوال چې کله ځي بیا عزت نور راځي دغه په جای ټاپ آرډر کې، حشمت الله شاهدي چې د ټیم کپټن ده، محمد آصف، محمد ریاض، محبوب تسکین، مبین بختیار، فرمان الله صافی چې کله فرمان ځي مبدالیانو سره بیا مسلم موسی دغه په جای راځي چې فاست آل راونډر دی، سمیع الله شنواری، اظهار نوید، زیت الله شاهین چې کله زیت الله چون ضیا اکبر 10 د سپتمبر چې دا هغه لیک ناروغ و تاسو ته بهتره معلوم ده چې هغه انجرد و 10 د سپتمبر هغه بیا خپل ټیم جوین کوي. تر هغې نه مخکې زیت الله شاهین لوبډلې سره یو ځای وي، سید شیرزاد، ضیا شریفي، امان الله کونړي، نورستاني، البته نصرت نورستاني، خیر محمد. ماهیپر سٹارز ریاض حسن، عثمان سعادت، عمران میر چې کله عمران میر ځي بیا سیف ننګیال راځي، ناصر جمال، شوکت زمان، عزیز میاخیل، اسحاق رحیمی چې کله اسحاق رحیمی ځي بیا نقیب الله احساس راځي، میډل آرډر وکټ کیپر یوسف شاه، کریم جنت په جای بیا حیات الله نوري راځي، نصیر معروف خیل، قیس احمد، وحید زدران، محمد یمین احمدزی چې د ټیم کپټن ده، بشیر احمد، محب الله زرمتی، شاهد کمال، محمد ابراهیم. پامیر لیجندز وفی الله ترخیل، عثمان نوری، فیصل شینوزاده چې فیصل ځي بیا نصیر الله راځي، رحمت شاه زرمتی چې د ټیم کپټن ده، بهشاه محبوب، بلال احمد ترین، اکرام علی خیل، جلال خان موسازی، محمد یونس زدران، اسمت عالم چې کله اسمت عالم ځي بیا عنایت الله راځي فاست آل راونډر، محمد الله لوګری، ظاهر خان پکتین، نسیم منگل، فریدون چې کله فریدون ځي بیا سلام خان راځي، سمیع سرمست، محمد شهزاد او فرید ملک. دا زموږ د څلور ټیمونو نوملړ دروغ